أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کړئ نعمتي التي نعمتنا زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې وانی فضلتکم او یقینا ما غورواله درکړیو تاسو ته علی العالمین په ټولو مخلوقات باندې تاسو په وخت کې په بنی اسرائیل باندې خپل انعامات ذکر کړي الله رب العالمین تاسو په وخت کې تر تاسو غوړه څوک نول ما تاسو ته غورواله درکړو واتقوا او ويرګي یوما ده غورزنا لا تجزي نفس چې نه بشي ستنوله هیڅ نفس عن نفس دبل نفس ناشئا هیڅ عذاب ولا يقبل او نبشي قبل دل منها دغه نفسنا شفاعه سپارختنا ولا يؤخذ او نبشي اخستل کېدل منها د نفسنا عدل مالی بدلا ولا هم ينصرون او نبي سمرسته کېدل شي دا سورز دا چې نو استعمال په ګټه درد خوري ګټه به ته اخسته شي چې وری کې اوزان په کلاس کې او نو د سپارختنه څوک کوي او نو در سره الله رب العالمین مرسته کوي نو بیا وڅکه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ أَوْ كَلَّ خِلَاسٌ دَرْكَمَا تَاسِتَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دَ فِرْعَوْنَانُنَا يَصُومُونَكُمْ شَرَسَوَلْ بَيْتَاسِتَا سوء العذاب بدترین عذابنا يذبحون على لول بيبناكم لنستاسي ويستحيون او ژوندۍ به پر خودلې د پاره د به حیا کولو نساکم مرمن استاسي وفي ذلكم او پدې کې بلاء من ربكم انعام استاسو د رب د طرفنا وفي ذلكم او پدې خلاصون در کولو کې بلاء انعام من ربكم استاسو رب د طرفنا عظیم لوی وَإِذْ فَرَقْنَا وَكَلَّ چمنګو چولو بكم البحر پتا سی باندې سمندر یعنی تاسو ته سمندر او چولو فانجیناکم نو خلاصون در کو تاسو ته واغرقنا وغرق نکړل آل فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل واذ وعدنا موسی او کله چې وعده وکړل موسی علیه السلام سره دلیدلو 40 ليله تندتل شپو ثم اتخذتم العجلان بیاونه ولو تاسو خصل را من بعده ورسته تک د موسی علیه السلام نا په خدای سره وانتم ظالمون او تاسو ظالمان موسی علیہ السلام چې الله رب العالمین میقات تلاړو نو دوی د خوشي عبادت شروع کو سامری ورته خوشي جوړ کو دوی عبادت کولو ثم عفونا نبيا من بخنه وکړه تاسو ته معافي موکړه کوم تاسو ته من بعد ذلك ورست تاسو د شرک کولونه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ یعنی توبه وباسئ وَإِذْ آتَيْنَا وَكَلَّ چورکړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب تورات والفرقان او جدای کون کې د حق او د باطل ترمنځ لعلکم تهتدون دې د پاره چې لار او ممیتاسو هدایت او ممیتاسو وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَكَلَّ چویل موسی علیہ السلام نے قومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم په خپل ځانونو باندې باتخاذکم العجلا په سبب د نیولو خصله را په خدای باندې فتوبو نو پستوبو باسي الی باریکم خپل پیدا کون کتا ذالکم خیر لکم فتوبو الی باریکم نو پستوبو باسي خپل پیدا کون کتاب فقتلوا انفسکم نو وجنی یو بل ستاسی او وجنی ځانو خپل ذالکم خیر لکم یقینا دا توبه کول غره د ستاسی د پاره عند باریکم پنځ د پیدا کون کې ستاسی فتاب علیکم نو پستوبه قبول کړه ستاسو فتاب علیکم نو پستوبه قبول کړه ستاسی الله رب العالمین انه هو التواب الرحیم یقینا خاص الله جل جلاله ډیر توبه قبلون کې او رحم کون کې ده
وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې ویل تاسو یا موسی علیه السلام لن نؤمنا مونږ به هیڅ کله ایمان رانوړو لکه پتا باندې حتا تر دې پورې نر الله چې وګورو مونږ الله تعالی جهرتن خکارا فاخذتكم الصاعقه نو پس اونې ولې تاسو الصاعقه تندر وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل دا ډېر نافرمان خلقو بنی اسرائیل د موسی علی السلام نه ډېر سخت غوښتنې کولې دلته ورته موسی علی السلام ته وایي چې موږ به تر هغه پورې پتا باندې ایمان رانوړو ترڅو چې موږ ته تعالی خدای د الله رب العالمین موږ ته داسې مخه نو الله رب العالمین په تندر راغورځولو عذاب پر راوستو ثم بعثناکم بیا ژوند کړی مونږ تاسو من بعد موتکم رستد مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې لپاره چې احسان اومنه د الله تعالی وظللنا او شور وکړو مونږه علیکم پتا سی باندې الغمامه د اوریازي دوی داسې په اوار میدان کې الله رب العالمین په اوریاز راوستا وانزلنا اور اومنه گلتا علیکم تاستا المن والسلوى ترنجبین او مرزان کولو او درته ویل چې خوري من طیبات د پاک ما هغه خورونه رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته وما ظلمونا او ظلم نو کړی دوی په مونږ باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون مگر دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي الله رب العالمین ورته د خوراک ورته ورکړه خوراک او څښاک بندوبست ورته وکړه دا مرزان تاسو په ورېدلې چې دوی ته په قابونو کې راتله او داسې نو بس پریمانه ورته الله رب العالمین راوسته په اسانۍ سره دوی ځانته ښکار کول وَإِذْ قُلْنَا وَكَلَّ كَلَّ وَلِ مُنْ ادْخُلُوا نَنَوْزِي هَذِهِ الْقَرْيَةَ دِي خَارْتَا فَكُلُوا نُخْرِي مِنْهَا ددینا حیث شئتم چرته چې خوخوي تاسو رغدن فریمانا وادخلوا الباب او ننوځي په دروازه باندې سجدن پدا چې حال کې چې سجده کوي تاسو وقولوا اوای حطه کلمات معنی دا او بخمون نغفر لكم نو بخم ز تاسو ته خطاياكم گناهونه تاسو وسنزيد المحسنين او زیاد وکړو مون ثواب د خسته عمل کوونکو فبدل الذين ان پس بدل کړه الذين كسانوا ظلموا چې ظلم کړي قولا وینا غیر الذي بغیر د هغه سره قیل لهم چې ویل شي و دوی ته فانزلنا نو پس راولېګو مونږ علی الذين پاغ خلق باندې ظلموا چې ظلم کړي رجزن سخت عذاب مقرر کړی شوی من السماء اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب بما په سبب د دې قانون چې دوی يفسقون نافرمانی کولا واذ استسقوا کله چې وبو غختل موسی عليه السلام لقومه د خپل قوم د پاره فقلنا نو ول ورته مونږ اضرب وها بعصاك الحجر په خپل امسا سره تیګه فنفجرت نو پس روان شولې من حثنتا عشرة عینا د دې تیګنه دولس شینه قد علم یقینا معلومه وکل اناس هر دلتا هر قبیلتا مشربهم ګدر دوی کلو نو ولورته مونږ خوري واشربوا واسقي من رزق الله د رزق الله تعالی نا ولا تعثوا او مکی گئی فی الارض پزمکه کې مفسدين فساد کوونکی ورانی کوونکی وَإِذْ قُلْتُ دومره انعامات په الله رب العالمین وکړه اوس دوی ته ګوره دوی څه وایي وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې ویل تاسو یا موسی علیه السلام وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې ویل تاسو یا موسی علیه السلام لن نصبر على طعام واحد صبر نشو کولای مونږه په یو خوراک سره په یو خړو سره دا مرزان چې مونږ ترازی دین از مونږ زړه تور شوی نو په دې باندې مونږ نور څه نشو کولای فدع لنا ربک نو غواړه مونږ د پاره د خپل ربنا یخرجو چراو باش مونږ لپاره مما تنبت الارض دا
د هغه څنا چې را زرغونې ځمکه من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها د سبزیونه د بادرنګونه او وګینه او پیازونه د پیازونه او د دالونه قال انو ولته الله تعالی تاسو بدلوي هغه نعمت هو ادنا چې هغه ټیټ دی بالذي په مقابله د هغه نعمت کې چې هغه ډیر غوړه دی د دینه ما درته خسته انعام درکړو تاسو بیا پیاز او وګو دال او داشن غوادرنګ غواړي اهبطوا مصر نو پس کته شي مصر ته فإن لكم ما سألتم یقینا تاسو لپاره هغه څه دي چې تاسو غوښتنه کړې ده وضربت عليهم الذلة او مسلط کړي شو عليهم په دوی باندې الذلة ذلت والمسكنة او خواري وباءوا بغضب من الله او اختشوا دوی په غضب د الله تعالی ذالک بانهم دا په سبب د دوی کانو چې دوی یکفرون بیاات الله کفر به کولو پایاتونو د الله تعالی او وجل به پیغمبران بغیر الحق بغیر د جرم شرعینا ذالک دا په سبب د دې ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دا په سبب د دې چې دوی نافرمانی کوله او وکانو یعتدون او د حد نه تیرې کولو د شریعت نه تیرې کولو ان الذين یقینا کسان چې ایمان راوړل دي او کسان چې يهوديان دي او نصارا او صابین من هغه چا من چې ایمان راوړو بالله په الله باندې او پرز د آخرت باندې او عمل وکړو نیک فلهم اجرهم عند ربهم ندوی د پاره اجرون دی عند ربهم پنیز در رب دوی بدلی دی پنیز در رب دوی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون او نبوی چویر په دوی باندې او نبوی غم جنشي صابئین دا سډاله ده چې دستور عبادت کوي او ځان ته یاد دستور نه ځان ته وي بوتان جوړول لکه په دې کې مفسرون ډیر اقوال دي خو عبادت به کولو د لمر عبادت به کوي د ستور عبادت به کولو یا د ستور نه ځان ته بوتان جوړول واذ اخذنا ميثاقكم او کله چې واغستل مونږ تاسو نه پوخ لوز ورفعنا فوقكم الطور او پورته مکړو تاسو ته پاسه تور غر خذوا ما آتيناكم ونسي هغه کتاب چې درکړې مونږ تاسو ته بقوتن په پورا کوشش سره په پورا هڅه سره وت کرو یاد کئ ما فيه ما هغه احکام فيه چې په دې کې لعلکم تتقون د پاره دې چې بچ شي د ګناهونو نه یاد اورنا ثم تولیتم نو بیا مخواړه تاسو من بعد ذلك ورسته دینا او نو کشرتنه فضل الله تعالی په تاسو باندې او رحمت دا غنش لکنتم من الخاسرین نو وی بتا سود تاوانیانو نا یاد هلاک کړی شونه ولقد علمتم الذين ويقينا پویږي معلومه ده تاسو ته پیژنې تاسو هغه کسان چې زیاته کړی دي تاسو نه پورز د شنبه کې فقلنا لهم نو المغدیتا شیقردتن خاسئین شادیان فقلنا لهم نپس اوهل مغدیت فقلنا اوهل مغ لهم دیتا کونو شیقردتن شادیان خاسئین دلیلان شنبه پورز دی د عبادت د پاره ځان تخپل غوړه کړي وانه الله رب العالمین او ته چې دی کې تاسو په دوی باندې ښکار بندو نو دوی بیا پاغي کې زیاته د شکړو چې د شنبه پورز باندې به د مایان دوی ته ډیر زیات راته الله رب العالمین په داسې امتحان وکړه شنبه پورز ورته مایان پر ایمان راوړو دوی بیا واړه ډندونه جوړ ک د دې وبونه او چې د مایان دی کې جمع شوه بیا یک شنبه پورز کار کول نو علم خو شنبه پورز کار نه کړم د وبونه د یک شنبه پورز راوستلی نو اوس موږ زیات مسلمان دی شینه چې من شوي کنه هغه ته نوم بدل کی طریقه ورته بدل کی نو دا خو په ظاهر باندې بدل کی نو الله سره خو دوه سره نشي کولای فجعلنا نو پس وګرځول موږ دغه قصه نکالن لما بین یدیها عبرت د پاره داغه چا چې هغه وخت کې موجود و ما خلفها او چورشته دا غوینو وموعدة او وعز د پاره د پرهیزګارانو و اذ قال موسی او کله چې موسی علی السلام قومه خپل قوم ته ان الله یقین الله تعالی یامرکم
امر کوي تاسو ته تذبحوا بقره دا چې حلال کوي تاسو غوا قالو نو ول دی اتتخذنا هزوا تم پوری ټوکی کوي قال نو موسی علیہ السلام اعوذ بالله پناه غواړم په الله سره نکون من الجاهلین دا چې سمزد ناپوهان نه ټوکی کول خو ناپوهان خلقو کار دی زه پیغمبر يم ټوکی نکوم قالو نو ول دی ادعو لنا غواړه مونږ د پاره د ربک د خپل ربنا یبین لنا ما هي چې بیان کوم ته د عمر د دی غوا قال نو ورته موسی علیہ السلام انه یقول یقینا فرمای الله تعالی انها بقره یقینا دا غوادا لا فارد ولا بکر نزړه دا ونه نوی ځوان دا عوان بین ذالک میان حال دا په منځ د دې دواړو کې ففعلوا ما تؤمرون نو پس وکي هغه څه چې تاسو ته امر کې دي شي دوی ته الله رب العالمین دیو ساده امر کړو چې تاسو غواله لکې دوی په کې پختنه شروع کې او ځان ته په لو لاس باندې خبره سخته کا نو د دې عمر څه شه ده موسی عليه السلام د الله نه پختنه او الله تعالی نه زړه ده او نه نوې ځوانه ده بس داسې د من میان حال ده د دې دواړو په منځ کې ده قالوا ولدي ادعو لنا او غواړه رب ذخور ادعو لنا او غواړه زمونږ د پاره د خپل رب نه چې بیان کې مونږ تاسو د رنگ د دی غوا اوس د رنگ پښتنه قال انه يقول والموسى عليه السلام یقینا فرمای الله تعالی انها بقره صفراء یقینا دا غوا دا زیړ رنگ لون کې فاقع لونها تیز د رنگ دی خوشاله کون کې دی لیدونکو لرا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي حسدنه وختنه هو الدي او غواړه د خپل رب نه زموږ د پاره چې بیان کې مونږ ته ويبين لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څه د ځانګړتیا د دی غوا اوس د دې ځانګړنې شری ان البقره تشابه علينا یقینا دا غوا ګډه وړه شو په مونږ باندې په ځان باندې خپل ګډه وړه کا نو موسی عليه السلام ته دا په مونږ باندې ګډه وړه شو حال دا په ځان خپل ګډه وړه کړه وانا ان شاء الله لمهتدون یقینا منکشر تو غواړي الله تعالی خپل هدف ته رسیدونکي او یعنی غوا علالو مفسرین وی دوی دلته ان شاء الله ویلو کړه ان شاء الله نه ویل داسې غوا دوی نشو پیدا کړي او ان شاء الله کې ناشنا کمالات دي قال نو موسی علیہ السلام ورتا قال موسی علیہ السلام انه يقول يقينا وای الله تعالی انها بقره دا غوادا لا ذلول تطير الارض ولا تسقي الحرث ندا جوت کړی شوی چې اړه ازمکلرا ولا تسقي الحرث او نه ارټی دا چې ارټ پکېږي مسلمتون خوندی ساتل شوی دا مسلمتون روغ رمټه دا لا شیت فیها هیڅ داغ نشتره پدې کې قالوا الان نقول دی الان جئت بالحق اوس دی پورا بیان وکړلو فذبحوها نو پسلا لیکړه دی غواله را ما کادو يفعلون او نو نګ دی چې دی دا کار وکړي شي ځان ته ډیره سخته کړو خو ان شاء الله ویلو نو په بیا دا وا علی کړه صلی الله تبارک وتعالى علی النبی الامي